یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبة نصوحا توبہ وباسی اللہ تا خالص توبہ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم تا خبر نزدې ده چې ستاسو رب تاسو ته ستاسو ګناهونه معاف کړي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار او تاسو ته داخله درکړي هغه جنتونو کې د کومو جنتونو د محلونو لاندې چې نهرونه بهیږي یوم لا یخزي الله النبي په هغه ورځ چې الله پاک به خپل پیغمبر بے مدد او بے نصرت نه پرېږدي والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان والدي پیغمبر سره د پیغمبر ایمان والو مرګرو مدد وکړي د خپل پیغمبر مدد وکړي په هغه ورځ به خالص توبې سو والو ته الله پاک په جنتونو کې داخله نصیب کړي نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم د دوی د ایمان والا رڼا به د دوی مخکې او د دوی ښي طرفونو ته دوی سره روانئ او دا ایمان والا به وایي ربنا اتمم لنا نورنا زمونږ ربه مونږ دپاره د خپله رڼا پوره که واغفر لنا او مونږ ته بخښنه وکړه انک علی کل شیء قدیر بېشکه ته په هر څیز باندې قادر یې د ایمان والو دا دعا او دا سوال د قیامت په ورځ دا شوقن ذوقن دی د دعا ځای د دعا وخت الله ته د سوال او د زارۍ وخت هغه مرګ نه مخکې دی کله دی مرګ نه مخکې به الله نه غوښتل کو مرګ نه پس قبر کې یا د قیامت په ورځ یا په جنتونو کې یا د دوزخیانو په دوزخونو کې سوالونه کول او جړا کول او زاری کول د عبادت نه دی دا د شوق او د ذوق د وجې نه غوښتل دي دا دعا به مونږ په دنیا کې کوو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر د ایمان والو د قیامت په ورځ دا دعا د هغې د هغه زیات اشتیاق د وجې نه د شوق د وجې نه او د ذوق د وجې نه چې چونکې د دې دعا د الله نه سوال الله ته زاري یو ذوق جوړ شوی دی ځکه د قیامت په ورځ به دا سوال کوي د توبې مضمون باندې خبره شروع ده ډېر لوی ضرورت دی د هر چا توبې ته او د هر قسم ګناهګار توبه الله ته خوښه ده د هر قسم ګناهګار د دې ګناهونو ډېر قسمونه دي د هر قسم ګناهګار توبه الله ته خوښه ده وړې ګناه والا دی که لوی ګناه والا دی بیا د ټولو ګناهونو نه لویه ګناه شرک او کفر دی د مشرک او د کافر توبه هم الله ته خوښه ده هغه ته هم الله د توبې دعوت ورکوي بیا د هغې نه هم سنګینه ګناه لویه ګناه د مسلمان نعوذ بالله من ذلک مرتد کیدل دي د ارتداد ګناه دا د مرتد ګناه د کافر د ګناه نه هم زیاته سنګینه ده چې مسلمان بیا کفر ته او شرک ته لاړ شي مرتد شي دغه وجه ده چې د مرتد چې په خپل ارتداد باندې باقی پاتې شي او تایب نشي خپېمانه نشي نو د هغه حکم دا دی چې بس وجنه
واجب القتل دی، واجب القتل. نکاح ختم شوه، سی چې ګټلی و د هغې ملکیت ختم شو، مخکې څه نیکۍ کړې وې، خیراتونه یې کړي دي، زکاتونه یې ورکړي دي، منځونه یې کړي دي، حجونه یې کړي دي، عمرې یې کړي دي، هر څه برباد شو، هر څه برباد شو، یو شی هم باقي پاتې نه شه. په دې د ارتداد په حالت کې که مرتد ووژلی شه، جنازه به یې نه کېږي، د مسلمانانو په قبرستان کې به نه دفن کېږي. په خبره پوه شوې؟ د نکاح رشته ختمه شوه، د ایمان تجدید به کوي، رښتینې توبه به وباسي او بیا به نکاح تازه کړي. دومره سنګینه ګناه ده. داسې کس ته الله پاک د توبې دعوت ورکوي، داسې کسانو ته هم د توبې دعوت ورکوي چې دا مرتدین دې راشي توبه دې وباسي. منافقینو ته د توبې دعوت الله ورکوي، هغه منافق چې د هغوی سزا الله ذکر کړې ده، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بشک منافقان به د دوزخ په هغه لاندې طبقه کې، دوزخ لاندې طبقه کې وي، او ته به هېڅکله هم بیا نه مومې د دې منافقانو دپاره څوک مددګار، څوک ملاتړ، څوک یې مدد وکړي او دغه ځای نه یې راوباسي. داسې سخت سزا والا مجرمان، داسې سخت ګناه والا مجرمان، هغوی له الله دعوت ورکوي، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا فأولئك مع المؤمنين، فأولئك مع المؤمنين وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. الله وی دغه منافقان که توبه وباسي، توبه نصوح، خالصه توبه، د منافق خالصه توبه الله دا ښیي چې خپېمانه شه او خپل ژوند درست کو، خپل عقیده، خپل اعمال ټیک، یو الله باندې، یو الله دین باندې منګولې ولګولې او دا خپل دین الله دپاره خالص که. چل ولې پرېښه، منافقت به یې پرېښه، خپل دین یې الله دپاره خالص که. نو الله وایي فاولئک مع المؤمنین، د دې منافقانو توبه زه قبلومه او دې منافقانو ته به د مخلصینو ایمان والو ملګرتیا نصیب کما. دا خلک به بیا ایمان والو سره، د چا ملګري به د ایمان والو ملګري. دغسې هغه خلک چې مرتد شوي دي، د دې لوی جرم ارتکاب یې وکړه، الله ورته د ایمان هدایت وکړه، د ایمان رڼا نصیب شوه، هغې نه پسې کفر وکړه. د هغې باره کې الله وایي کیف یهدي الله قوما کفروا بعد ایمانهم. هغه خلکو ته به الله څنګه هدایت وکړي کومو خلکو چې د ایمان نه پس کفر وکړه. وشهدوا ان الرسول حق، او د دې خبرې ګواهي کړې وه چې پیغمبر حق دی. وجاءهم البینات، او دې پیغمبر ته ښکاره احکامات راغلي دي، ښکاره معجزات د الله د طرفه راغلي دي. داسې خلکو ته به چې د دې شهادت نه پس، د دې اقرار نه پس، د داسې ایمان نه پس بیا کفر وکړه، څنګه الله هدایت وکړي؟ والله لا یهدي القوم الظالمین. داسې ظالم قوم ته الله هدایت نه کوي. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. د
دا مرتدین داسې خلق دي چې د دې سزا دا ده چې دې باندې د الله د طرفه لعنت دی، د فرشتو د طرفه لعنت دی، او د ټولو خلکو د طرفه لعنت دی. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون. دی به په دې لعنت کې همیشه عذاب شروع کېدو نه پس به د دوی په عذاب کې په سزا کې تخفیف سپکوالی او کمی نه راځي، او د عذاب شروع کېدو نه مخکې به دوی ته مهلت نه ورکولی کېږي. دا د مرتد سزاګانې شوې. الله ویرول دغه خلک، کم خلک چې د ایمان راوړو نه پس بیا په خپلو خبرو کولو کې او په خپلو کارونو کولو کې احتیاط نه کوي. داسې خبرې د خولې نه وځي، داسې کارونه تکیږي چې هغې سره د ایمان د دولت نه محرومیږي. د هغوی سزا الله ذکر کا. خو دوی ته هم مهربانه الله، د لوی جود او د لوی کرم مالک الله د توبې دعوت ورکوي. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم. سورة آل عمران آیات. مگر هغه خلق چې توبه وباسي، خپل اعمال درست کی، د دې ارتداد نه پسم توبه وویسته او خپل اعمال ټیک، داسې خلکو دپاره الله بخونکې لوی مهربانه دی. الله توبه قبلوي. دغه رنګې د مسلمانانو نور هغه لوی لوی ګناهونه چې د مسلمانانو نه کېږي، د نفاق او د ارتداد نه کم لوی لوی ګناهونه دي. حقوق العباد بربادی ضایع کوي، الله دې حفاظت وکړي. غلاګانې کوي، د مسلمانانو په ناحق وینه تویوي، شوکې کوي، دوکې ورکوي. دا ټول ګناهونه دي. ټول مسلمانان دې ته الله بچ کړي. کم مسلمانان چې په دې ګناهونو کې گرفتار دي، هغوی ته دې الله د رښتینې توبې توفیق نصیب کړي. دې ټولو خلکو ته الله د توبې دعوت ورکوي. یعنې داسې خبره نه ده چې د بنده نه ګناه وشوه او بیا توبه نه قبلیږي. دوکې نه دې الله بچ کړي. اسنا چې د دې خبرو په وجه مونږ ګناهونو باندې زړور شو. څه شو؟ کوه ګناه کوه توبه به وباسم، ګناه کوه توبه به وباسم. الله دې حفاظت وکړي. دا دوکه ده، دوکه. یو د الله د لوی کرم، د الله د لوی فضل او د الله د لوی رحم امید دی، او یو د الله د لوی کرم باره کې دوکه کېدل دي. دا خبره د توبې د برکت او د توبې د فضیلت او د توبې د اهمیت چې زه ذکر کوم، دې دپاره چې زمونږ د الله د فضل او د کرم نه امید سیوا شي، نه امیدي ختم شي. دې دپاره نه چې زمونږ د الله د لوی جود، د الله د لوی کرم او د الله د لوی فضل باره کې دوکه کې پروزو چې ښه الله دومره لوی مهربانه دی، بس زه به دا ګناهونه کوم او الله به ما معاف کوي. زه به دا ګناهونه کوم او الله به مې څه کوي؟ معاف کوي. دا اوس دوکه ده. ټول مسلمانان دی الله د دې دوکې نه بچ کړي. الله وایي قانون دا دی: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
داسې خبره نه ده چې ګناه مې وکړه، وړه ګناه مې وکړه، لویه ګناه مې وکړه، پټه ګناه مې وکړه، ښکاره ګناه مې وکړه او بس یقین مې دا جوړ دی چې الله غفور او رحیم دی، الله به ما معاف کوي. زه به ګناه کوم او ما به معاف کوي، زه به ګناه کوم او ما به معاف کوي. نه، د ګناه د معافۍ لپاره لار دا ده چې د ګناه نه پس به بیا توبه وباسم او رښتینې بخښنه به غواړم. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه، هغه څوک چې بد وکړي یا خپل ځان سره ظلم وکړي، ثم یستغفر الله، بیا الله نه بخښنه وغواړي، نو دی د دوکې نه بچ شو. څه نه؟ د الله د لوی رحم او د لوی کرم په باره کې د دوکې نه بچ شو، ځکه بخښنه یې وغوښته، رښتینې توبه یې وویسته. نو دا بنده یجد الله غفورا رحیما، الله به بیا مومي ډېر بخښونکی لوی مهربانه، الله به غفور او رحیم بیا مومي. او چې دا دوکه کې پاتې شو، بخښنه نه غواړي، توبه نه وباسي، او د خدای غفور و رحیم دی، ما به معاف کوي، دا په دوکه کې پروت دی. داسې خلکو سره د بخښنې وعده نشته، داسې خلکو سره د بخښنې وعده نشته. الله وغواړي سزا به ورکوي، او که الله وغواړي بیا به بخشش کوي. د مسلمانانو مالونه په ناحق باندې وهل، دوکه دی وکړه، ظلم دی وکړه، غلا دی وکړه، شوکه دی وکړه، دا ټول د مسلمانانو د مالونو د وهلو ناحق طریقې دي. الله داسې مهربانه دی، غلو سره، شکمارو سره، د ټولو ګناهګارانو سره الله وعدې کړي دي. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، سورة مائده آیاتونه دي. الله د هغه کسانو سزا ذکر کړي، دا کم کسان چې شوکې کوي، د دغه خلکو سزا دا ده چې دوی کله په توبې ایستو نه مخکې ګرفتار شي، د رښتینې توبې نه مخکې ګرفتار شي، لاروي وجیلي، لاروونه یې مال اخیستی دی، لاروي بېعزته کړي دي، وهلي دي، دوی به ووجلی شي، دوی به په دار کړی شي، د دوی لاس او خپه به کټ شي. داسې سنګینه سزا د شکمارو لپاره الله ذکر کړې ده. او بیا د الله د لوی جهود ته، د الله د لوی کرم ته وګورئ، الله دغسې خلکو ته د توبې دعوت ورکوي. د لوی کرم مالک الله داسې خلکو ته د توبې دعوت ورکړي. وإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، مگر هغه خلق، هغه قطاع الطريق چې حکمران لا نیولی نه دي، تاسو د هغې په نیوو باندې لا قادر شوي نه یئ، او د هغې په زړه کې الله خپله یره پیدا که، الله نه ویرېده، او د الله د لوی کرم، د الله د لوی رحم په امید باندې رښتینې توبه وویسته. څه وکړه؟ رښتینې توبه وویسته. قسم دی، الله وایي فاعلموا ان الله غفور رحیم. تاسو ټول په دې خبره پوه شئ چې بېشک الله داسې خلکو دپاره بخونکی لوی مهربان، داسې خلک هم الله بخي. ښه توبه دې وویسته. چا سره چې ستا د لاس نه زیاتی شوی دی، هغې نه به معافي وغواړې، هغې له به بدل ورکې،
هغوی ته به منت سماجت وکړې او په خپلو کړو باندې به پښیمانه شي او بیا به دغه ګناه نه کې. الله وایي داسې خلکو دپاره هم زه غفور و رحیم. داسې نه ده چې د دې توبه نه قبلېږي. الله اکبر. غل غلا کړې ده بیا توبه وباسي. غل ته غلې ته د توبې دعوت الله ورکوي. الله وایي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم. غل سړی او غله ښځه کله چې د دې د غلا جرم د غلا ګناه دې باندې ثابته شي او د مسلمانانو حکمرانانو د دې لاسونه کټ کوي، د غل سړي ښی لاس کټ کوي، د غلې ښځې ښی لاس کټ کوي په دې مړوند کې جزاء بما کسبا. دا د دې د دې کردار سزا ده، دا د دې د دې کردار د دې ګناه سزا ده نکالا من الله. او دا سزا د داسې مجرمانو دپاره د الله د طرفه یو زبردست عبرت دی، یو زبردست عبرت. والله عزیز حکیم. الله به داسې سزا ولې غلو ته نه ورکوي؟ داسې سزا به د غلو دپاره الله ولې نه تجویز کوي؟ الله زورور دی، د لویو حکمتونو مالک دی. ټیک شوه؟ دا خو سزا شوه. او مهربانه الله د لوی کرم او د لوی جود مالک الله داسې غلو ته هم د توبې دعوت ورکوي. بیا وایي فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. کم غل او غلې چې توبه وویسته د خپل ظلم نه پس او خپل عمل یې ټیک کړ، بیا د غلا نه ځان بچ وساته، بېشک الله د دې غلو توبه هم قبلوي. الله د دې غلو توبه هم قبلوي. ما په خبره پوه شئ؟ دوکې نه دې هم الله بچ کړي، څه نه؟ دوکې نه دې هم الله بچ کړي. او د الله د لوی رحم، د الله د لوی کرم امید دی الله زمونږ په زړونو کې نور هم سیوا کړي. الله ځکه د دې توبه قبلوي چې بېشک الله غفور رحیم دی، ډېر بخونکی لوی مهربان. رهزنو له د توبې دعوت الله ورکه، غلو له د توبې دعوت الله ورکه. ورونو د مسلمان باندې دروغ جوړول، مسلمان باندې تهمت لګول، مسلمان باندې الزام لګول مخامخ یا په شیشه، دا زمونږ د معاشرې په لویو ګناهونو کې شمار ده. پوه شئ؟ لګیا یو بس. د چا باره کې د اخلاقو متعلق الزامات دي لګوي، د چا باره کې د معاملاتو باره کې الزامات دي خلکو باندې لګو، او د چا باره کې د عقیدې متعلق الزامات دي یو مسلمان په دې بل مسلمان باندې د الزامات لګوي. دا لویه ګناه ده. داسې ګناهګار ته قاذف وایي، قاذف چا باندې تهمت لګوي قاذف ورته وایي. او د داسې ګناهګار دپاره شرعي سزا هم ذکر ده، حد قذف ورته وایي. مسلمان حکمران به د قذف د ثبوت په شکل کې دته 80 دورې سزا ورکوي، 80 دورې به پې لګوي. سورة نور کې دا قانون الله ذکر کړی دی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده. فاجلدوهم 80 جلده. هغه مسلمانان چې په پاکدامنو زنانو باندې الزام ولګولو، تهمت پې ولګو، او دې د دې تهمت او د دې الزام ثابتولو لپاره 4 کسه نارینه مسلمانان ګواهان پیش نه کړی شو. 4 کسان ورسره نشته چې هغوی دغه تهمت او د دغې بدکارۍ ګواهي وکړي. او دغه
مدعا علیهم چا باندې چې دعوه شوې ده، چا باندې چې الزام لګېدلی دی، هغې پې دعوه وکړه او د دې دا جرم د قذف دو ګواهانو سره ثابت کړ. نو الله وایي دغه قاذفین دا د قذف ګناه کولو والا مسلمانان 80 دورې ووهئ. فجلدوهم 80 جلده، فجلدوهم 80. ٹھیک شو؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. څومره لویه ګناه وکړه یو مسلمان نارینه باندې، یو مسلمان زنانه باندې، بغیر د شرعي ثبوت نه، بغیر د شرعي ثبوت نه تهمت ووي، تهمت یې پې لګاو، دروغ یې پې جوړ کړ، لویه ګناه ده. خو د لوی جود والا الله، د لوی کرم او رحم والا الله داسې ګناهګارانو ته هم د توبې دعوت ورکوي. الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحیم. دغه توبې نصوح دی، مګر هغه څوک چې توبه وباسي د دې نه وروستو، د دې تهمت لګولو نه وروستو توبه وویسته او خپل اعمال یې ټیک کړه، بیا دغسې ګناه نه کوي. الله د داسې خلکو لپاره بخونکی لوی مهربان. موږ ټول مسلمانان دی الله د دوکې نه بچ کړي او د الله د لوی رحم، د لوی کرم امید دی زمونږ په زړونو کې، رښتینی امید دی الله زمونږ په زړونو کې پیدا کړي. دغه رښتینی امید د توبې باعث دی. او کله چې د الله د رحم او د الله د مغفرت امید نه وي که نه، بیا سړی توبه نشي ایستی. وایي ما نه بخي، څه ما نه بخي، ما غوندې ګناهګار نه بخي، لہذا توبه څه له وباسم. دا ناامیدي ده. ناامیدي دا بله خطرناکه ګناه ده او سنګینه ګناه ده. دغه رنګې هغه خلک، کوم خلک چې د مسلمانانو وینې په ناحق باندې بهیي، د مسلمانانو وینې په ناحق تویي، د داسې قوم قصه الله موږ ته کړې ده او بیا هغوی ته الله د توبې دعوت هم ورکړی دی. سوره بروج آخري پاره کې یو سورت دی، د اصحاب الاخدود قصه په دغه سورت کې الله کړې ده او بیا د توبې دعوت هم الله ورکوي. نو حسن بصری رحمت الله تعالی علیه سورت بروج کې دا واقعه ذکر ده. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلا الذين الله ورته بد دعا کوي ویا خندقونو والده قتل کړی شي، دې ووجلی شي. خندقونو والا څوک دي؟ النار ذات الوقود، هغه خندقونه چې هغه د بل اور نه ډک کړي وو. خندقونه یې وکنست د لارو د روډونو په غاړه باندې او اورونه یې پکې بل کړ او دا خلق ناستی اذ هم علیها قعود، دا خندقونو په غاړو باندې ناستی. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، او د مسلمانانو سره کم ظلم کوي دغه ظلم ګوري، تماشه کوي. کوم خلکو
چې د وخت پیغمبر باندې ایمان راوړی هغه خلک یې راوستل او ژوندي دغه بل اور ته غورځول چا به چې دغه خپل ایمان نه توبه نه ایسته الله وایي دوی دغه خلکو له دغه مؤمنانو له بله هېڅ سزا ورنکړه سوا د دې نه چې دوی عزیز حمید الله باندې ایمان راوړی وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید دوی هیڅ انتقام وانخیست دغه ایمان والونه انتقام یې واخیسته سزا یې وله ورکړه صرف د دې خبرې چې دی عزیز حمید الله باندې ایمان راوړی الذي له ملک السماوات والارض الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد او دا الله په هر څه باندې گواه دی هر څه د الله مخامخ او بیا فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق بشک هغه خلق چې ایمان والا نارینه او ایمان والا زنانه په تکلیف کې واچول هغې ته تکلیفونه ورسول هغې له اور کې د اچولو سزا تجویز کا بل اور کې وغورځول او بیا دغه خلکو توبه ونه ویسته ثم لم یتوبو ثم لم بیا دغه ظالمانو چې مسلمانانو سره د هغې د ایمان د وجې نه داسې کول بله ګناه نه وه د دې په نظر کې د هغې ګناه عزیز حمید الله باندې ایمان راوړلو او د دغه ګناه والا دا سزا تجویز که چې ژوندي په بل اور کې اچول ژوندي په بل اور کې نارینه او زنانه نارینه او زنانه حافظ ابن کثیر لیکي چې یو زنانه پکې داسې مو چې هغې ماشوم بچی هم په غېږ کې او دغه زنانه هم حاضره شوه دغه زنانه داسې لږ وروستو غوندې شوه چې دا خو بل اور دی او ما سره ماشوم بچی دی زه دې اور ته څنګه وغورځېږم دغه ماشوم بچي ورته ووایي مور یریګما انک علی الحق مور یریګما انک ته په حق مور زړوره شوه او دغه خپل ایمان راوړو باندې خپېمانه نه شوه خپل ایمان راوړو باندې ورته الله استقامت نصیب کړ او اور ته یې ورغورځوله او روایاتونه معلومیږي چې دغه ایمان والا ټیک ده چې د خلکو خو په خپل خیال کې د ظالمانو په خپل خیال کې اور ته ژوندي غورځول خو هغې اور ته ژوندي نه دي پرېوتي اور ته پرېوتو نه مخکې د هغې روحونه رحمت والو فرشتو قبض کړي دي اور ته پرېوتو نه او رسېدو نه مخکې د هغې روحونه رحمت والا فرشتو قبض کړي او اور هغوی دپاره ګل ګلزار و داسې ظالمانو ته هم د توبې دعوت الله ورکوي چې مسلمانانو سره نارینهو سره زنانو سره بوډاګانو سره ځوانانو سره ماشومانو سره داسې ظلم وکړو او تماشه یې کوله د الله کرم د الله رحم د الله فضل دومره لوی دی الله دې د دوکې نه بچ کړي الله دې د دوکې نه بچ کړي داسې ظالمانو ته الله د توبې دعوت ورکوي حسن بصری به فرمایل انظروا الى هذا الكرم والجود د الله د لوی کرم ته وګورئ د الله د لوی جود او فضل ته وګورئ قتلوا اولیاءه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره دغه زناورو دغه ظالمانو د الله دوستان وجل د الله دوستان شهیدان که بے دردۍ سره داسې بے دردۍ سره شهیدان که چې بل اور ته وغورځول ژوندي او دا د لوی فضل والا الله د لوی کرم والا الله دوی ته د توبې او د مغفرت دعوت ورکوي ثم لم یتوبوا ثم لم خبره باندې پوه شئ دا یو څو شواهد مې د قرآن کریم د مختلفو صورتونو مختلفو آیاتونو په حواله باندې ستاسو مخې ته راوسته دې دپاره چې زموږ او ستاسو
د لوی الله د لوی فضل او د لوی کرم دا امید مضبوط شي. دا دې لپاره نه چې موږ په دوکه کې وغورځو، موږ په دوکه کې وغورځو، دا به زموږ بدقسمتي وي. سوي بدقسمتي وي چې زما نظر په دې خبره باندې چې الله د لوی مغفرت او د لوی فضل مالک دی، تکړه شه ګناه کوا بخي به دی نه. د هرې ګناه نه پس د هرې ګناه نه پس سمدستي توبه وباسم، سمدستي توبه وباسم. دو خبرې شوې، یو د دوکې والا خبره شوه، یو د امید والا خبره شوه. دوکې والا خبره دا ده چې د ګناه نه مخکې د الله فضل ته زه ګورم، د الله کرم ته ګورم، د الله مهربانۍ ته ګورم او په ګناه باندې د ګناه په کولو جرأت کوم. دا دوکه ده. الله دې موږ سره ټول مسلمانان بچ کړي. او یو امید دی، امید دا دی ما نه ګناه وشوه، ما نه څه وشوه، ګناه وشوه، او بیا د ګناه نه پس د ګناه نه پس زه سمدستي زما د الله په لوی کرم باندې، د الله په لوی رحم باندې، د الله په لوی فضل باندې نظر وي، سمدستي رښتینې توبه وباسم. او رښتینې توبه حضرت زر د حضرت ابی ابن کعب خپل شیخ نه چې جلو قدر صحابي دی تپوس کوي چې حضرت توبه نصوح څه شی دی؟ نو حضرت ابی ابن کعب ورته فرمایل چې بچو ما د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه د توبه نصوح باره کې پوښتنه کړې وه. توبه نصوح د هغه رښتینې ندامت نوم دی. څه نوم دی؟ د رښتینې خپېمانتیا نوم دی. او توبه نصوح د دې خبرې نوم دی چې د رښتینې ندامت نه پس بیا دغه بنده دغه ګناه ته رجوع نه کړي، دغه ګناه دوباره ونه کړي. دې ته څه وایي؟ توبه نصوح. مونږ او تاسو ټول مسلمانان دی الله پاک په خپلو ټولو ګناهونو باندې خپېمانه کړي، د رښتینې ندامت، د رښتینې توبې او د رښتینې استغفار توفیق دی الله را تعالی نصیب کړي. او د الله لوی کرم باره کې، د الله د لوی فضل باره کې، د الله د لوی رحم باره کې د دوکې نه دی الله مونږ او تاسو بچ وساتي. دا څوک چې په دوکه کې پراته وي که نه، نو الله مو دې معاف کړي، د هغه لوی لوی ګناهونه ورته واړه ښکاره شي. څه ښکاره شي ورته؟ واړه ورته ښکاره شي. او بیا دا ګناهګاران یې مخې ته راشي، خپله لویه ګناه ورته وړه ښکاره شي او د بل وړه ګناه ورته لویه ښکاره شي. دوکه کې د پرېوتو غټه نښه دا ده چې زما وړه ګناه، زما لویه ګناه ما ته وړه ښکاري. مړه دا خو دا ټول خلک کوي، او څوک به د دې نه بچ شي او څوک بچ دی؟ نعوذ بالله من ذلک. او د بل لویه ګناه راته وړه ښکاري. دا په دوکه کې پرېوتل دي. الله دې حفاظت وکړي. چا سره څوک چې د دوکې نه بهر دی او د الله د رحم او د الله د کرم او د الله د فضل امیدوار دی، هغه به همیشه دپاره خپله ګناه لویه ګڼي. خپله ګناه به څه ګڼي؟ وړه ګناه دی. ولې نه؟ هغه وړه ګناه کمې وړې ګناه نه پس چې توبه نه، هغه وړه ګناه د کمې وړې ګناه نه پس چې استغفار نه، دا لویه ده. دا څه ده؟ لویه ده. لویه ګناه دي، خو چې هغې نه پس رښتینې توبه او رښتینې استغفاري، دا اډو ګناه نه ده. خبره پوه شوې؟ لا صغیرة مع الاستغفار، لا صغیرة مع الإصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. لا صغیرة مع الإصرار، وړه ګناه کوم او همیشه کوم، نو دا وړه ګناه وړه پاتې نه شوه، دا لویه شوه. وړه ګناه کوم او همیشه کوم، نو وړه پاتې نه شوه، څه شوه؟ لویه شوه. ولا کبیرة مع الاستغفار، او لویه ګناه سره د رښتینې توبې او سره د رښتینې استغفار نه نشته. دا توبه او استغفار، دا توبه او استغفار د ګناهونو لپاره، د ګناهونو لپاره یو سیلاب دی، سیلاب. او ګناهونه یوسي او ګناهونه ختم کی.
گناهونه نشت کی. دا علما فرمایي چې د دې انسانانو او بیا خاص کر د دې مسلمانانو په عملونو کې یو دو عملونه داسې عجیبه عملونه دي الله دې موږ ته نصیب کړي. یو ښایسته نیت او بل رښتینې توبه. ښایسته نیت نشت شته کوي او دا رښتینې توبه شته نشت کوي. ښایسته نیت نشت شته کوي. یو سړی دی هغه د تهجدو عادي دی. تهجد لپاره د ماسخوتن د فرض نه پس د ماسخوتن لمونځ نه وروسته جمع مونځ وکړو، بیا خپل ځان برابر کړ، په وخت د اوده کېدو ځای ته لاړ، ټایم پیس یې برابر کړ. ټیک شوه، ټایم وټاکلو چې زه به 3 بجې 3:30 بجې راپاسم. د تهجدو د راپاسېدو نیت سره اوده شو. هغه د سحر د جمع وختو چې راپاسېدو. څه وختو؟ د سحر د جمع وختو. تهجد ونه کړی شو. د دې رښتینې نیت او د ښایسته نیت د برکته د ده په عملنامه کې د دغه شپې تهجد ولیکلی شو. نشته شته نشته شته. دا نیت داسې عجیبه عمل دی د مسلمانانو نارینه او زنانو. تهجد رښتینې نیت سره اوده شوی دی او بیا تهجد ونه کړ، عملی شکل کې تهجد ونه شو، واته پاتې شو، نامه اعمال کې ولیکلی شو. توبه د مسلمانانو په عملونو کې داسې عجیبه عمل دی چې شته نشت کوي. یو ګناه نه، ډېر ګناهونه د نه وشو. د سترګو ګناه وشوه، د ژبې ګناه وشوه، د غوږونو ګناه وشوه، د لاسونو ګناه وشوه، د خپو ګناه وشوه، د زړه ګناه وشوه. او د دې ټولو ګناهونو باندې رښتینې ندامت سره، رښتینې خپېمانتیا سره، رښتینې توبه وویسته دی بنده. قسم دی دا ټول ګناهونه د دې رښتینې توبې د وجې نه نشت شو. دا شته ګناهونه نشت شو. داسې نشت شو چې ستا د عملنامې نه به الله میټو کي، د هغه فرشتو نه به الله هیر کي، د هغه فرشتو نه به الله هیر کي کوم فرشتو په مخ کې چې تا دا ګناهونه کړي دي او هغې لیکلي دي. د هغه ځای نه به الله هیر کي کوم ځای کې چې تا دا ګناهونه کړي دي. او د هغې اندامونو نه به الله هیر کي کومو اندامونو نه چې دا ګناهونه شوي. رښتینې توبه داسې نشت کول کوي. وباسو به که نه انشاءالله توبه به وباسې که نه؟ که نه د دې خبرو د وجه نه به موږ باندې الټا اثر کېږي چې په دې ګناهونو نور هم زړور شو. الله دې نه کړي. په ګناهونو به جرأت نه کوو بلکې ګناهونو باندې به ندامت او خپېمانتیا راوړو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته یو کس راځي، سلام کوي او سلام نه پس دا وی وا ذنوبا د خپلو ګناهونو شکایت کوي. زما د ګناهونو به څه کېږي؟ د رور تربور عزیز ګاونډي نوکر آقا شکایت نه کوي، د بچو شکایت نه کوي، د والدینو شکایت نه کوي، د خپل ګناه شکایت کوي. موږ د چا شکایتونه کوو؟ موږ د یو بل شکایتونه کوو. دوست چې دوست سره ملو شي نو د دوست شکایت ورته کوي. دوست چې دوست سره مې روشي د رور شکایت ورته کوي، د ګاونډي شکایت ورته کوي. دوست چې دوست سره مې روشي د خپلو بچو شکایت ورته کوي، د مور او پلار شکایت ورته کوي. وسړو د خپلو ګناهونو شکایت خپل الله ته وکړو چې الله زه ګناهګار یم، زما ګناهونه ما ته معاف کړه. دغه مسلمان دا شکایت وکړه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه مسلمان ځان ته رانږدې کوي. دا شکایت یې واورېد او د دې شکایت علاج ورته ښیي چې هغه رښتینې توبه ده او رښتینې استغفار دی. یو څو کلمې پې 3 ځلې وایي او بیا ورته وایي چې پاسه ته چې د کومو ګناهونو شاکي وي، تا چې د کومو ګناهونو شکایت کوو هغه ګناهونه درته الله معاف کړه. نو د دې مجلس په آخر کې هغه کلمات زه م وایم د خپلو ګناهونو په حواله الله نه بخښنه غواړم. تاسو هم را سره ووایئ چې زموږ او ستاسو ګناهونه الله موږ ته معاف کړي. اللهم مغفرتک اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي.
अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका औसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।